السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 250 نور کسان وژلي دي. دا رنګه په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د 100 نه زیات د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. آرمی چیف جنرال قمر باجوا ویلي دي چې پاک فوج د دشمن د هرې مهم جوړې د جواب دپاره چمتو دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مونږ د پاکستان په تاریخ کې ریکارډ قرضې واپس کړي دي. د پی ټی آی د سند اراکینو په آی جی سند باندې د جانبدارۍ الزام لګولې ده او د وزیر اعظم نه د برطرفۍ مطالبه کړې ده. د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د اپوزیشن جماعتونو د لانګ مارچ نه به شارټ مارچ جوړیږي. د سېنات د انتخاباتو دپاره د مسلم لیگ نون د پرویز رشید د نامزدګۍ کاغذونه مسترد شو. ریټرننګ افسر د سید یوسف رضا ګیلانی د نامزدګۍ په کاغذونو باندې د پی ټی آی اعتراض مسترد کړی دی. د سېنات د انتخاباتو په سلسله کې په مسلم لیگ او پی ټی آی کې ګروپ بندي مخې ته راغلې ده. د مسلم لیگ نون سېنیټر مشاهد الله حق رسېدلی دی. د فتح جنګ سره نږدې د روډ په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او نور په ګڼ شمېر کې ژوبل شوي دي. په زرګونو امریکایي پوځیانو د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو نه انکار کړی دی. د کویټې ګلیډیټر کپتان سرفراز احمد د کریس ګیل سره ډېر توقعات تړلي دي. سرفراز احمد د ټیم د قیادت سره د وکټ کیپینګ هم په خپله د کولو تهیه کړې ده. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د خپلو صلاحیتونو نه د پیدې اوچتولو خواهش ظاهر کړی دی. د ملک نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې نن یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 250 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1202 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 15,201,201 شوه. آرمی چیف جنرال قمر باجوا ویلي دي چې د دشمن د هر جارحیت د جواب ورکولو دپاره پاک فوج چوکس دی.
د زیاته کړه چې د دشمن د هرې مهم جوړې د خولې ماتونکي جواب ورکولو دپاره موږ له هر وخت تیار اوسېدل پکار دي. زمونږ دشمن ډېر زیات چالاکه دی، په دې وجه باندې په دشمن باندې هر وخت نظر ساتل پکار دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ د پاکستان د تاریخ د ټولو نه زیاتې قرضې واپس کړي دي. د زیاته کړې ده چې موږ د قرضو د قسطونو د واپسۍ په مد کې په مجموعي توګه باندې 6,000 اربه روپۍ ورکړي دي. د پی ټی آی د سند ارکانو په ویډیو لینک اجلاس کې د وزیر اعظم عمران خان نه د سند د آی جی پی د بدلولو مطالبه کړې ده. دوی په آی جی پی سند باندې د جانبدارۍ الزام لګولی دی. د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د اپوزیشن جماعتونو د جلسونو بیاناتو او استفاګانو د ناکامۍ نه پس به د دې لانګ مارچ هم شارټ مارچ پاتې شي او داسې ښکاري چې د اپوزیشن جماعتونو ارکان به ډېر زر نوی قیادت مخې ته راولي. الیکشن کمیشن د سېنټ د انتخاباتو دپاره د مسلم لیگ نون د پرویز رشید د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي او د پی ډي ایم د مشترکه امیدوار سید یوسف رضا ګیلاني کاغذونه منظور کړي دي. بل اړخ ته ریټرنینګ افسر د سېنټ دپاره د سید یوسف رضا ګیلاني د نامزدګۍ په کاغذونو باندې د پی ټي آی اعتراض مسترد کړی دی. د سېنټ د انتخاباتو د تیاری په دوران کې په مسلم لیگ نون او پی ټي آی کې ګروپ بندي مخې ته راغلې ده. وایي چې د دواړو جماعتونو اته ارکان د خپلو جماعتونو نه خفه دي. د دغه خفه ارکانو رضا کول د دواړو جماعتونو دپاره لوی دردسر جوړ شوی دی. د مسلم لیگ نون سېنیټر مشاهد الله د اوږدې بیمارۍ نه پس د 2 کالو په عمر کې حق رسېدلی دی. دی خاورو ته سپارلی شوی دی. د فتح جنګ سره نږدې د بس او ټریلر د تصادم په نتیجه کې 15 کسان مړ شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د امریکایي پوځ په زرګونو اهلکارو د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو نه انکار کړی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د کویټې ګلیډیټر کپتان سرفراز احمد په پی سی ایل کې د کریس ګیل سره لوی توقعات تړلي دي. بل اړخ ته د په پی سی ایل کې د ټیم د قیادت سره په خپله د وکټ کیپینګ کولو تهیه کړې ده او دا اعلان کړی دی چې زه به د ټیم د قیادت سره وکټ کیپینګ په خپله باندې کومه. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د خپلو صلاحیتونو نه په پی سی ایل کې د برپوري پیدې اوچتولو خواهش ظاهر کړی دی. بل اړخ ته د ټیم هیډ کوچ انډي پلاور ویلي دي چې مونږه وکټ کیپر بیټسمین د ټیم قیادت د سوچ او غور نه پس ورکړی دی. او اوس ګورو د موسم حال. نن د ملک د نورو حصو په شانتي یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک پاتې شو. د پوره ملک په شانتي په خیبر پښتونخوا کې سخته سوکړه ده. د تیرو 40 غنټو دپاره په ملک کې یو ځل بیا د خشک موسم پیشنګویي شوې ده. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.